دلته نو بیا په مرکز کابل کې د تندغرو ځوانو شاعرانو د خپل هنر ننداره د شعر په دکلمه او ترنم سره وکړه. یاد ادبي بندر تیرونې د لسګونه شاعرانو فرهنګ پالو په ملتیا د افغانستان ملت غږ ادبي بهیر لخوا په احمد شاه بابا مینه کې جوړ شوی و. د دې ادبي بندر په پیل کې لیکوال او شاعر یونس تنویر د استاد فضل ولی ناګر د شاعرۍ په بیلابیلو ترکیبونو او هنري انځورونو لنډې خبرې وکړې. تنویر استاد فضل ولی ناګر د اوسني دور یو نازک خیاله انځورګر او په شرقي سبک کې د نویو نوښتونو بې جوړې شاعر یاد کړ. دلته نو د ناستو فرهنګ پالو لخوا آزاد بحث هم وشو چې ګڼو لیکوالو او فرهنګ پالو پکې د خپل فکر او نظر تبادله وکړه. له وینا وروسته د مشاعرې دروازه پرانیستل شوه. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په زړه پورې شعرونه ګډونوالو ته وړاندې کړل چې له ګډونوالو یې توت هرکلی وشو. مشاعره هغه وخت له خوږلنۍ ډکه شوه چې ځوانو ترنم کوونکو پکې د خپل غږ انګازې پورته کړې. دا سړی سند سمندر غاړې تمري یو لاندې دا سړی څوک دی چې د زهرو جامې ساتلي د غونډې په پای کې ځینو میلمنو ته ډالۍ او ستاینلیکونه هم ورکړل شو. یاد وي چې د افغانستان ملت غږ ادبي بهیر هره اونۍ د لسګونه لیکوالو او شاعرانو په بلنه د مرکز کابل اړوند په احمد شاه بابا مینه کې خپل ادبي بندر جوړوي.